د افغانستان اسلامي امارت لخوا د یو منظم ځواک جوړولو په لړ کې دلته د ننګرهار د استخباراتو قطعې ځانګړو ځواکونو 50 تنه سرتیري چې یوه میاشتې تکتیکي او فکري زده کړې ترلاسه کړي فارغ او دندې پیل کړي. مسؤلین وایي دغه سرتیري به چې ځانګړي مهارتونه یې ترلاسه کړي په خاصو عملیاتو کې برخه اخلي او په عصري تجهیزاتو به سمبال وي. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس په خبره چې د روزنې دا لړۍ به روانه وي او په دویمه دوره کې به 150 تنه زده کړې ترلاسه کړي. استخباراتو کې ځانګړو ځواکونو ته یو تربیتي پروګرام برابر شوی. تقریبا دغه د یوې میاشتې په خواوشا کې دغه ملګري څه کم د یوې میاشتې دا د دوی لپاره تربیت برابر شوی او تعداد یې تقریبا تر 50 نفرو پورې رسېدو او دوی ته د خاصو تکتیکونو او د خاصو عملیاتو لپاره د ځانګړو عملیاتو لپاره درس ورکول شو تر څو زموږ الله تعالی دې مه پېښوي، خو که پېښ شي نو په آن وخت کې به زموږ دغه ځانګړي ځواکونه د الله تعالی په نصرت سره هغه نقطې ته ځان رسوي او دښمن به په هغه نقطه کې خنثی کوي انشاءالله. د په خبره سرتیري تر ډیره جګړهیز مهارتونه لري او کمې روزنې ته اړتیا لري. په همدې حال کې تازه فارغ شوي سرتیري وایي ځانګړي فکري او تکتیکي مهارتونه یې ترلاسه کړي او د دې وړتیا لري چې د ځانګړو عملیاتو ترڅنګ لوی بریدونه مهار کړي. تقریبا یو میاشت کېږي چې موږ دلته راغلي وو د نظامي زده کړې او هغه مو کړلې نور فکري درسونه او هغه د نظامي برخو کې راته راکړل هغه مو زده کړل او انشاءالله تعالی چې د ملت په خدمت کې یو انشاءالله چې دو سره وخت برخورد کېږي هغه به کېږي او د دې د مال او ناموس نه به ساتنه کوو. د ننګرهار ملي امنیت ریاست مسؤلین وایي له امنیه قومندانۍ سره په همغږۍ د یوې بلې ځانګړې خطې پر جوړولو هم کار روان دی چې ژر به یې روزنه پای ته ورسیږي او دندې به پیل کړي.